واده په شپه باندې اکثر خلک په ښځې باندې دا دوه ظلمونه کوي. دا کم کارونه دي چې دا نه دي کول پکار. دې باره کې پوره معلومات در کوم. نو که غواړئ چې تاسو هم د دې کارونو خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوي زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملګرو کله چې د ښځې او د سړي واده شي نو دوی نه یوه نوې کورنۍ جوړه شي او یو نوی کور جوړ شي. خو دې وخت کې دواړو ته داسې یو مسله هم وي چې دوی دواړه په یو بل باندې نه پوهېږي. دوی یو ځای وخت نه وي تېر کړی نو دې وجې دوی ته ډېره سخته شي. دغه شانتې چې کله واده وکړي نو د سړي هم ذهن کې ډېرې زیاتې غلطې خبرې وي. بهر ورته ملګرو هم دغه ویلي چې د ښځې پردې ته ډېر زیات خیال وکړه، اصلي درې خو به نه وي. او ډېر زیات ملګري ورته دا هم وایي چې د واده په شپې باندې ښځه ویاروه چې بیا ټول عمر تا نه یریږي. نو ملګرو دا خبرې بالکل غلطې دي. زه تاسو ته وضاحت کوم چې څنګه. ټول ناول خو به د دې باره کې خبرو کو چې د ښځې د بکارت پرده. نو دې باره کې ډاکټران وایي چې دا صرف په زنا سره نه شلېږي، دا په نورو وجو سره هم شلېږي. مطلب کله چې د ښځې د حیض بیماری وي دا دغه سره هم شلېږي. دې نه علاوه کله چې ښځه د لاس نه کار اخلي نو دې سره هم شلېږي. او دغه شانتې ماشومه چې لیبې وغیره کوي، ټوپونه وغیره وي، نو دې سره هم دا شلېږي. نو دا خبره بالکل هم نه ده ټیک چې کله د ښځې د بکارت پرده شلېدلې وي نو بیا به دې مخکې زنا کړې وي. او دویمه دا چې ښځه ویاروه نو دا خبره هم بالکل غلطه ده. ملګرو دا خبره اورئ چې دې نه به نفرت پیدا کیږي او مینه به بالکل هم نه وي. نو تاسو ژوند به ډېر زیات خراب تېرېږي. نو د دې خبرو ډېر زیات خیال وساتئ او د دې خبرو نه ځان وساتئ چې داسې کارونه کله هم ونه کوئ. نو دا یو دوه کار و چې دې نه تاسو ځان وساتئ نو تاسو ژوند به په خوشحالۍ تېرېږي. دا و زموږ نن ویډیو. که دا ویډیو خوښه شوي وي دا ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.